سلامونه نیکې هیلې مې مننې خدای تعالی دې وکړي چې تاسو په روغ جوړ او د صحت جامې پښتانه وي. نن یو ځل بیا د کمپیوټر سټوډیو څلورمه جلسه ده او په دې جلسه کې به موږ دوه مهم موضوعګانې کاور کوو. د ټولو نه تر مخه زه غواړم تاسو ته په نننۍ جلسه کې د میډیا په هکله معلومات درکړم چې میډیا په کمپیوټر کې څه ده او څه ګټې لري، څنګه کولی شو له هغې څخه استفاده وکړو. دوهمه موضوع دا ده چې لایبرري ده. موږ لایبرري ته ضرورت په کنټیجا کې لرو او ډېر کارونه د موږ د لایبرري څخه ترسره کولی شو او د موږ سره ډېره مرسته کوي تر څو پورې موږ خپلې پروژې بدون له دې څخه چې موږ انټرنیټ ته ولاړ شو، هلته سرچ وکړو، یو څه را پیدا کړو، موږ کولی شو د کنټیجا له لایبرري څخه هم استفاده وکړو. او په لایبرري کې موږ دوه مهم نور موضوعګانې هم په دغه ویډیو کې تاسو ته بحث کوو. هغه لومړی د آیکنونو ته او دوهمه د انټرو ده. آیکنونه موږ ځینې وخت ضرورت کېږي چې په خپلو پروژو کې د هغو کورسو په دوران کې چې موږ د سافټویر ضرورت کېږي چې آیکنونه د لایبرري څخه استفاده کړو او دوهم رقم ځینې آیکنونه موږ خپله ورته جوړولی شو چې موږ کولی شو بیا وروسته په لایبرري ته یې واچوو او بیا دایمي وخت لپاره له هغې څخه استفاده وکړو. په همدغه کې دوهم چې و هغه انټرو ده. هغه فایلنامه چې د موږ په ویډیو کې تاسو ګورئ موږ څنګه کولی شو هغه جوړه کړو، یعنې انټرو څه ډول موږ جوړولی شو او څه ډول کولی شو چې د کمپیوټر سټوډیو کوم انټرو دي د هغو څخه استفاده وکړو او په هغو کې تغییرات راوړو، په هغو کې ایډیټ وکړو. نو د دغو موضوعګانو د زده کولو لپاره تاسو زموږ سره دغه جلسه تر وروستۍ پورې وګورئ. راځئ زموږ سره سکرین تر څو پورې موږ دغه جلسه را پیل کړو. یو ځل مو بیا سکرین ته که راغلاست وایم راځو چې نن زموږ په څلورمه جلسه باندې موږ پیل وکړو د کنټیجیا سټوډیو. نو د ټولو نه د مخکې نن کومه موضوع چې د ننني درس لپاره موږ غوره کړې هغه میډیا او همدغه ډول لایبرري ده چې انشاءالله په نننۍ جلسه کې به موږ دغه دوې موضوعګانې ښه په تفصیلي ډول سره زده کړو. نو زه راځم خپل د کمپیوټر سټوډیو انټرفیس ته یا سافټویر راخلاصوم. نو د مخکې څخه موږ ځینې پروژې چې کومې دي هغه موږ دلته جوړې کړي دي، یو مو راخیستې دي چې موږ غواړو د یو څو نمونو څخه د هغو په نمونو باندې کار وکړو تر څو تاسو ته یوه آیډیا شي چې د کمپیوټر څخه موږ څنګه استفاده کړو. نو په دغو کې خو هغه کومه لایبرري چې دا ډېره پراخه ده، خو زه صرف غواړم تاسو ته یو څه هغه معرفت تاسو ته وکړم تر څو پورې تاسو وکړی شئ چې د هغو نه نوره هم استفاده وکړی شئ. نو راځو موږ لومړی د ټولو نه د مخکې زه غواړم تاسو ته میډیا معرفي کړم چې میډیا څه شی ده. میډیا د تاسو هغه ذخیره ده یا هم هغه د تاسو دوهمه لایبرري ده چې تاسو کوم شیپونه، کوم عکسونه، کوم ویډیوګانې، یعنې هر هغه شی چې تاسو په خپله پروژه کې په خپله د دغو ویډیو په ایډیټ کولو کې کاروئ تاسو سره به دلته په میډیا کې موجود وي چې دا په ډېر ښه ډول سره کټګوریو باندې ویشل شوي، فلتر شوي دي. وګورئ تاسو کولی شئ ویډیوګانې په ځان ته یو فلتر ډوله شکل کې وګورئ، همدغه ډول ایمیجونه په ځان ته کې او کوم هغه فایلونه چې دلته تاسو کاروئ هغه به ځان ته کټګوریو کې دلته تاسو ته ویشل کېږي. یعنې په ټوله کې زه ویلی شم تاسو ته چې میډیا چې ده هغه د تاسو هغه لایبرري ده چې تاسو په هغو پروژه کې د تاسو کوم ویډیوګانې، تصویرونه کاروئ یا هم ځینې صفتونه کاروئ هغه به ټول دلته تاسو ته موجود وي. نو د کمپیوټر سټوډیو کومه خوبایي چې په 2021 کال کې دغو نوي ورژن ته اضافه شوې هغه دا ده چې د دغو لایبرري چې کومه په بخښنې سره کومه میډیا چې ده کله چې تاسو غواړئ چې یوه پروژه سیف کړئ دو مکمله دغه میډیا ورسره سیف کېږي. اما په تېرو شویو ورژنو کې داسې نه وو. تاسو به د هغو سره لینک کوله که چېرته د تاسو د پروژې څخه یو فایل هم بېدرکه کېدله یا هم د هغو موقعیت ته تغییر ورکړل کېدله نو د تاسو د پروژې د یو مشکل سره مخ کېده، تاسو به بېرته کوشش کوئ هغه فایل ورته راوړئ. اما په اوس وخت کې دغه مشکل حل شوی دی. نو راځم دوهمه موضوع د لایبرري څخه ده. نو په لایبرري کې د ټولو نه تر مخه زه غواړم تاسو ته آیکنس معرفي کړم چې د آیکنس څخه موږ چېرته استفاده کړو او په څه ډول موږ کولی شو له هغې نه استفاده وکړو. نو کېدای شي تاسو له آیکنسو یا د آیکنونو سره بلدتیا هم ولرئ، اما دلته ځینې نمونې دي
چې زه غواړم تاسو ته صرف در وښیم. همدغه ډول وګورئ بلډینګونه دي. که چېرې تاسو غواړئ چې په خپله پروژه کې د بلډینګونو څخه استفاده وکړئ، نو تاسو کولی شئ له دغې لایبرري څخه استفاده وکړئ. په همدغه ډول سره د بزنس مربوط آیکنونه موجود دي چې تاسو کولی شئ دغه ټول دلته په خپلو پروژو کې وکاروئ. یعنې دغه کوم لایبرري کې دننه چې کوم د آیکنونو مربوط دي، دغه آیکنونه تاسو په خپله در سره کتلی شئ. نو د هغو له نمونې څخه چې زه غواړم تاسو ته د آیکنو کارونه در وښیم، ما د مخکې څخه یو کوچنۍ پروژه جوړه کړې ده تر څو پورې د وخت د ضایع کېدو مخنیوی وشي. خو غواړم چې تاسو ته یې په لنډ ډول دغه تشریح کړم چې دغه پروژه موږ څه ډول جوړه کړې. وګورئ د ټول نه د مخکې دغه پروژه موږ ګروپ کړې ده. نو په دې خاطر باندې وګورئ د موږ کوم انټرفیس دی ډېر صاف سوتره او منظم دی. اما موږ په دغه پروژه باندې ډېر کار نه دی کړی، ځکه موږ صرف غواړو تاسو ته هغه نظر یې درکړو چې په څه ډول تاسو کولی شئ جوړه کړئ. نو که چېرته غواړئ چې تاسو ګروپ را خلاص کړئ، نو تاسو به په دغه کوم آیکن چې دی په دو باندې د پلاس کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو دغلته را خلاص کړئ، تاسو ته په یو نیو ټاب کې یو نوی ګروپ یا په نوي ټایم لاین کې یو نوی ګروپ تاسو ته اوپن شي. په دو کې به ټول هغه الیمنټونه وي چې تاسو دلته په خپل دغو ګروپ کې کار کړي دي. نو زه راځم هر یو تاسو ته په لنډ ډول سره تشریح کوم. لومړی شیپ موږ راخیستی دی، د شیپ اړوند پراپرټیز چې کوم دي هغه دلته تاسو کتلی شئ چې په تېره جلسه کې ما تاسو ته تشریح کړي وو. او د شیپ ته موږ یو بیهیور ورکړی دی، یو حرکت مو ورکړی دی چې هغه په دې ډول نو د بیهیورس کوم درس چې دی هغه پاتې دی. انشاءالله په راتلونکي جلسو کې به موږ هغه هم تاسو ته تشریح کړو. نو زه نه غواړم چې اوس په دې باندې تاسو ته وغږېږم. نو دلته موږ د وګورئ د بیهیورونو څخه موږ یو دغو حرکات څخه یو حرکت موږ دغو شیپ ته ورکړی دی. سمه ده. نو د شیپ حرکت وګورئ په څه ډول دی. که تاسو دلته ځیر شئ ورته وګورئ. لومړی خو زه غواړم دا تاسو ته پلی کړم چې په څه ډول موږ دغه جوړ کړی وګورئ. سمه ده. په دغه ډول سره یعنې ډېر ساده دا موږ د دې لپاره جوړ کړه. ځینې حالاتو کې موږ غواړو مثلا یو سافټویر معرفي کړو یا تشریح کړو یا نورو ته ور وښیو یا غواړو هغه تدریس کړو یا هم په ځینې پریزنټیشنونو چې دي په هغو کې موږ له دې نه استفاده کړو. اما دا یو ډېره ساده نمونه وه چې صرف ما غوښتل تاسو ته یې وښیم چې دغه موږ څه ډول جوړ کړی دی. نو که چېرې تاسو کار پرې باندې وکړئ یا د نورو سافټویرونو لکه د السټریټور یا فوټوشاپ څخه استفاده وکړئ، دغه شیپونه ټول په هغو کې منظم جوړ کړئ، نو تاسو به په ډېر ښکلي انداز سره یو پریزنټیشن په دو کې هم جوړ کړئ. سمه ده. شیپ موږ ولیدله چې هغو ته مې یو حرکت ورکړی وه او په همدغه ډول سره دوهم شیپ هم تاسو ولیدله چې موږ غوښتل مثلا دا یو سرچ په ډول باندې جوړ کړو چې دا د سرچ ځای دی چې په کوم کې سرچ کېږي. او په دغه ډول سره بل شیپ وګورئ د ټایم لاین مربوط موږ په تېره جلسه کې ویلي وو چې په هغو کې موقعیت مهم دی. وګورئ څنګه چې ټایم لاین کوم شپږو ثانیو ته ورسي، په 20 ثانیه کې به یا په 6مه ثانیه کې به تاسو ته دغه شیپ پیل شي. د دو شیپ سبا وګورئ مربوط پراپرټیز چې دلته تاسو کتلی شئ او وروسته د دغو شیپ نه د مخکې وګورئ دلته به تاسو ته یو بل شیپ هم سلیکټ وي چې دغه شیپ دی شو دی دا د انټر مربوط شیپ دی. سمه ده. پراپرټیز هم تاسو کتلی شئ او په همدغه ډول سره د هغو ټکسټ دی چې تاسو کولی شئ دغو ټکسټ ته چې موږ انټر په دې کې لیکلی دی فونټ یې ورته تغییر کړئ. په همدغه ډول سټایل او ځینې نور شیان د پراپرټیز نو د شیپونو پراپرټیز پاتې دي. انشاءالله موږ په راتلونکي کې هغو ته هم یو جلسه ولرو. ډېر ساده دي. وګورئ هېڅ د ما په نظر باندې تشریح ته ضرورت نه لري. په خپله باندې تاسو ته هر څه واضح ښکاري. وګورئ فونټ یې دی، کالر یې دی، دغه په ریکټینګل کې دغه شیپ راخیستل شوی دی. که غواړئ تاسو یې تغییر کړئ تغییرولی شئ. سایز یې دی، همدغه ډول سټایل یې دی او په همدغه ډول الیمنټ یې دی، الاینمنټ یې دی په بښنې سره او ځینې نور سټینګونه یې دي چې ډېر په ساده ډول سره تاسو کولی شئ وګورئ او منظم یې کړئ. بل کوم شیپ چې موږ راخیستی دی وګورئ دا شیپ تر اوسه پورې پیل شوی نه دی. چېرته موږ د خپل ټایم لاین کې دې خواته راشو وګورئ موږ به دغه شیپ وګورو. بل موږ موضوع آیکنونه وه موږ صرف دلته 2-3 آیکنونو څخه استفاده کړې. لومړی آیکن دغه دی
د بزنس څخه موږ راخیستی، دوهم آیکن دا دی او په همدغه ډول سره یو آیکن هم د هغو آیکنونو څخه دغه آیکن موږ راخیستی دی چې په دغه ډول سره موږ دغه منظم کړي دي. وګورئ دغه آیکن چې دی له دغه ځای څخه به پیلېږي، سمه ده، دغه کوم آیکن چې دی او دغه آیکن چې دی د سترګې دا به په لومړي سر کې چې څنګه دا پیل شي دغه آیکن به دلته موجود وي. نو ساده و، سمه ده، صرف تاسو کولی شئ مثلا یو کورس ثبتوئ په هغو کې تاسو ته آیکنونو ته ضرورت وي، نو تاسو کولی شئ چې له لایبرري څخه د هغو د آیکنونو څخه استفاده وکړئ او خپل کورس په ډېر ښه ډول سره ثبت کړئ. بله مهمه موضوع دا ده که چېرته تاسو وغواړئ چې بدون له دغې لایبرري څخه تاسو په خپله هغو ته آیکنونه جوړ کړي وي، غواړئ چې هغه کې کار کوئ یا په فوټوشاپ کې یا په ایلسټریټر کې یا په کوم بل سافټویر کې، نو تاسو باید یوه نقطه په یاد درسره ولرئ. که چېرته تاسو غواړئ چې آیکن څخه استفاده وکړئ، تاسو باید هغه په ډاټ پي ان جي ایکسټنشن سره ثبت کړی وي. لکه د هغو د مثالونو څخه وګورئ، یو مثال یې هم دغه دی چې زه غواړم تاسو ته یې وښیم. ګروپ پي ان جي ایکسټنشن تاسو کیدای شي کتلی وي، سمه ده. اوکې وګورئ دا پي ان جي دی، یعنې پي ان جي څنګه دی، صرف هغه کوم مربوط ساحه چې تاسو کتلی شئ هغه معلومیږي، یعنې د دغو دننه کومه ساحه چې د دغو نه هم یو شی موږ لیدلی شو. د مثال په ډول سره وګورئ، که زه بخښنې سره که زه ټکسټ ته راشم، وګوره دونه هغه بیروني ساحه هم معلومیږي کومه چې دغو لیر شاته ده، سمه ده. بخښنې سره ستونه یو څه خراب ده. نو په دغه ډول سره تاسو کولی شئ چې د کوم چې د ډاټ پي ان جي ایکسټنشن والا دي دغو آیکنونو څخه هم تاسو استفاده کولی شئ. د ګروپ ګټه څه شی ده؟ چېرته موږ په دې باندې کلیک وکړو، په دغو ګروپ کې دننه چې کوم څه موږ ښکار کړي ټول چې کوم دي د هغو پراپرټیز په ډېر منظم ډول سره دلته موږ ته ښودل شوي چې ډېر په اسانۍ سره موږ هغه چینج کولی شو. وګورئ یو لومړی ټکسټ موږ دوه ټکسټونو څخه استفاده کړې وه، دوه ټکسټ باکسونه وو چې د هغو څخه یو انټر دی چې موږ په هغو کې لیکلی او دوهمه دغه لیکنه ده چې موږ په هغو ټکسټ کې لیکلی، یعنې ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ د دغو اوس هغه کومه پراپرټیز چې ده هغه ورته تغییر یې کړئ یا یې ورته چینج کړئ. نو دا د آیکنو مربوط و چې تاسو کولی شئ له آیکنونو څخه هم په خپل کورسونو په ثبتولو کې استفاده وکړئ. دوهم راځو انټرو ته. انټرو په کومه چې په د لایبرري مربوط راځي د آیکنونو څخه وروسته، په انټرو کې تاسو کولی شئ د خپلې ویډیو فایل نامه جوړه کړئ چې کیدای شي تاسو د موږ په همدغه کورسونو کې لیدلی وي چې موږ ټول کورسونه په همدغو سافټویر باندې ځای کوم کورسونه چې ما ثبت کړي دي په همدغو سافټویر کې چې کمټیجیا سټوډیو ده په دې کې ما ایډیټ کړي دي، په دې کې ما جوړ کړي دا ټول کورسونه. نو تاسو هغه کورسونه کتلی شئ چې دغو هغه انټرو یا هغه کومه فایل نامه چې ده څه ډول ده. نو د انټرو یا دغو فایل نامې د ښه مغو ویلو دپاره ما تاسو ته درې نمونې دلته د مخکې څخه رااخیستې او غواړم چې تاسو ته دغه کار کوم چې دغه په څه ډول سره کار کوو او څه ډول کولی شو دا ایډیټ کړو، په هغو کې زیاتونه وکړو یا یو څه ترېنه کم کړو یا یې په داسې ډول تغییر کړو چې هېڅوک دغه حس نشي کړلی چې دغه کوم ایډیټ شوی دا په کمټیجیا سټوډیو کې شوی که په پریمیر کې شوی دی یا هم ځینې نور سافټویرونه د ویډیو ایډیټینګ دپاره چې کارول کېږي. سمه ده. نو دغه ځینې نمونې وګورئ، دغه تاسو په خپله در سره بیا وروسته د دغو درس نه تمرین کوئ، ویې ګورئ، تغییرات پکې راوړئ، د ځان لپاره د انټرو ویډیو جوړه کړئ. راځم زه لومړی کومه نمونه چې موږ راخیستې هغه زه ګورم چې په هغو کې څه شیان دي او څنګه موږ کولی شو هغو ته تغییر ورکړو. لومړی قدم کې خو تاسو کولی شئ له ټایم لاین څخه دلته ډایرکټ په کلیک سره دې کې تغییرات راوړئ. سمه ده. وګورئ ما ټکسټ دلته سلیکټ کړله، د ټکسټ مربوط کومه پراپرټیز چې دلته تاسو ټوله کتلی شئ او په هغو کې تغییرات راوړلی شئ. په ډبل کلیک سره به تاسو وکولی شئ چې په دغو کې تغییرات راوړئ. د مثال په ډول سره د خپل کورس نوم ورکړئ یا د خپل چینل نوم ورکړئ یا هم هر څه چې ورکوئ یا د دغو ویډیو مربوط کوم عنوان چې دی هغه ورکړئ. سمه ده.
دوام راځو دلته کوم ټکسټ چې د هغو ټایټل مربوط دی د ښکته خواته دلته هم موږ د هغو مربوط پراپرټیز لرو کولی شي په دو کې تغیرات راوړئ په ډبل کلیک سره ډېر په اسانۍ سره په همدغه ډول سره د هغو هغه بیهیویر دی یا سمه ده چې دلته ورته ټاکل شوی دی نو صرف غواړم بیهیویر بخښنې سره کوم بیهیویرونه چې دلته ټاکل شوي دي دغو راتلونکي درسونو کې موږ په تفصیلي ډول سره هغه تاسو ته ښیو نو صرف غواړم تاسو ته دغو یادونه وکړم وګورئ لومړی د دغو ټکسټ کوم چې دی وګورئ د دغو هغه این بیهیویر د دغو هغه راتلونکی یا هم هغه لومړنی بیهیویر چې دی وګورئ که زه چېرته خپل ټایم لاین په دغو ډول شاته راوړم وګورئ هغو کې یو ډول لړزه ده سمه ده وګورئ نو دغو سټایل چې دی دلته تاسو کولی شئ چې تغییر یې کړئ ورته هر ډول سټایل چې تاسو کلیک وکړئ هغه یې اخلي د مثال په ډول سره وګورئ موږ په دې باندې کلیک وکړه دغو مربوط سټینګ ټول دلته تغییر شول چې دغو مربوط دي فلای اینډ دی سمه ده وګورئ که چېرته موږ راشو اوس بېرته وګورئ هغو تغییر خوړلی دی سمه ده د وخته په بل ډول کې وه او د دغو سټینګونه دی مثال په ډول سره لومړی خو هغه خپل ډیفالټ حالت یې دی که مثلا تاسو غواړئ پښتو لیکنه په دې کې وکاروئ نو پښتو لیکنه معمولا د ښي طرف نه په چپ طرف باندې ځي اما انګلیسي لیکنه د چپ طرف نه په ښي طرف باندې ځي نو چېرته غواړئ چې تاسو دغه د لیفت څخه رایټ ته یې کړئ یا د رایټ څخه لیفت ته یې کړئ یا د سنټر څخه رایټ لیفت باټم او ټاپ ته کوئ نو دلته ټول تاسو کولی شئ چې ورته وټاکئ ورته تغییر یې کړئ سمه ده نو پښتو لیکنه کومه چې ده هغه د رایټ څخه لیفت ته ده په دغه ډول سره به پښتو لیکنې ته تاسو په ټایپ کې دغه ډول ټاکئ سمه ده کله چې موږ ټکسټ کاروو د ټکسټ دپاره چې د ښي طرف څخه په چپ طرف باندې هغه لیکنه مخته لاړه شي نو انشاءالله موږ وروسته په جلسو کې چې کومې جلسې راتلونکي دي په هغو کې به تاسو ته په تفصیلي ډول سره وښیو او که چېرته غواړئ چې تاسو د دغه کوم شیپ چې دی یا دغه ټکسټ چې دی د هغو هغه کوم سټایل دی راتګ چې دی هغه هم تاسو دلته تغییرولی شئ ورته اوس دلته لاینر ورته انتخاب شوی چې موږ یې په همدغو حالت باندې پرېږدو دوهم د دو هغه سپیډ یې دی چې په کوم سپیډ سره دغه کوم اکشن چې پورته ورته ټاکل شوی په کوم سپیډ سره دغه اکشن ترسره سي وګورئ دلته په نوي فیصده سپیډ سره شوی چېرته موږ دغه سپیډ ښکته راوړو څه به پېښ شي وګورئ دا به ډېر په سلو ډول سره وګورئ ډېر سلو یا هم په ورو کم سپیډ سره به دغه کوم حرکت چې دی هغه به ترسره کېږي نو په همدغه ډول سره تاسو کولی شئ چې د دغو مربوط سیټینګز چې کوم دي هغه ورته وټاکئ دغو بیهیویرز چې دي هغه ورته وټاکئ نو راځو هغه په وسط کې هم تاسو ورته ټاکلی شئ چې په وسط کې په کوم ډول سره دی دغه ترسره شي او په همدغه ډول سره دغو هغه وروستی هغه کوم آوټ چې دی په کوم ډول دی ترسره شي نو دغه ټول اوس تاسو کولی شئ چې په ډېر اسانۍ سره د دغو سیټینګونه چې دي هغه ورته سیټ کړئ نو د موږ جلسه اوږدېږي کوشش کوم چې په چټکۍ سره دغه ټول تاسو ته تشریح کړم راځو په ګروپ کې بل ګروپ دی د شیپس مربوط سمه ده کله چې موږ په دې باندې کلیک وکړو موږ ته به بل ټایم لاین خلاص شي په نوي ټیب کې نو په دې کې ټول هغه شیان شیپونه چې کار شوي دلته ټول موجود دي سره د دغو حرکاتو چې یا بیهیویر چې هغه هلته ورته سیټ شوي دي لومړی چې که چېرته تاسو په ګروپ کې راخلاص کړی وي تاسو په اتوماتیک ډول سره دغه ډول هم تاسو هغه مربوط شیپونه سلیکټ کولی شئ وګورئ نو دغو پراپرټیز چې دي دلته اوپاسیټي مثلا د اوپاسیټي ښکته کوئ پورته کوئ ورته یا یې هم غواړئ چې د یو مطابق د محور یې تاو کړئ چرخش ورکړئ لوی یې کړئ یعنې هر ډول تغییرات تاسو په یو شیپ کې راوړلی شئ دغو پوزیشنونه دي چې دلته هم تاسو کولی شئ تغییرات کړئ او په همدغه ډول سره دلته د ماوس په طریقه هم تاسو کولی شئ چې په هغو کې تغییرات راوړئ یا غواړئ چې کوچنی یې کړئ یا یې هم لوی کړئ نو دغه ټول تغییرات دلته تاسو په دغه کې راوړلی شئ وګورئ په دغه ډول سره یعنې هر ډول شیپ چې تاسو انتخاب کړئ تاسو هغه دلته کولی شئ چې په هغو کې تغییرات راوړئ سمه نو دلته شیپونو ته کوم حرکات چې دي هغه ورته دلته ورکړل شوي دي وګورئ که چېرته زه کلیک په باندې وکړم دلته به تاسو وګورئ سمه ده
په دغه ډول سره. سمه ده. نو راځو ګورو چې دا په کوم ډول سره کار کوي. وګورئ په دغه ډول. سمه ده. یعنې دلته تاسو تغییرات راوړلی شئ. مثلا دغه ورته کوچنی کړئ. که چېرته تاسو په السټریټور او فوټوشاپ کې بلدتیا ولرئ نو تاسو کولی شئ له هغې ځای څخه هم شیپونه راوړئ او دلته یې وکاروئ. او په همدغه ډول سره هر یو شیپ ته بیهیویرز ورکړل شوی دی او تاسو کولی شئ چې هغه ورته تغییر هم کړئ. د مثال په ډول سره زه ځینې داسې غیر منظم ډول سره ورته تغییروم. نو دغه ټول شیپونه دي. که چېرته تاسو غواړئ مثلا کوم شیپ ترېنه حذف کړئ نو صرف سلیکټ یې کړئ، هغه شیپ د ترېنه حذف کولی شئ. او که چېرته غواړئ چې تاسو د خپلې میډیا څخه یو څه ورته اضافه کړئ، د مثال په ډول سره زه غواړم مثلا دغه شیپ راواخلم او دلته یې وکاروم په دغه ډول سره. سمه ده. وګورئ. اوکې یو څه یې کوچنی کومه. وګورئ. نو په دغه ډول سره تاسو کولی شئ چې یو ښه ډیزاین هم دلته ترسره کړئ. نو دلته یو حرکت زه ورکوم د مثال په ډول سره همدغه ډول دا. سمه ده. او دلته کوم ایروز چې تاسو ګورئ یا د اپ او ډاون دپاره دلته تاسو د کوم هغه حرکت چې تاسو ورکړی د هغو سیټینګز دلته تاسو سیټ کولی شئ ورسره. سمه ده. یعنې په څومره وخت کې دغه حرکت ترسره شي. نو که اوس چېرته زه وګورم، وګورئ په ډېر ښه ډول سره تاسو دغه نوی شیپ چې موږ ورته اضافه کړی هغه تاسو کتلی شئ. نو په همدغه ډول سره زه غواړم چې تاسو ته اوس دا یو ځلې پلی کړم. وګورئ. یعنې هر ډول ټکس تاسو په دې کې اضافه کولی شئ، ډیزاین پکې اضافه کولی شئ، د شیپونو څخه استفاده کړلی شئ. یعنې په دغو ډول تاسو تغیرولی شئ چې دا به څوک هېڅ هم نشي کړلی چې دا په کوم پروګرام کې جوړ شوي دي. مخکې مو تاسو ته یادونه کړله. سمه ده. راځو دوهم ته بل کوم انټرو چې موږ راخیستی دی. که چېرته ته کلیک پرې وکړو بدون له دې څخه چې تاسو د ګروپ دننه لاړ شئ، دلته تاسو کولی شئ چې په ډېر ساده ډول سره په هغو کې تغییرات راوړئ. کله چې تاسو ټکس ته راشئ، وګورئ په دغو کې صرف همدغه دوه ټکسونه کوم چې دې لیکنې کارول شوي دي. که دلته تاسو کلیک وکړئ د هغو مربوط پراپرټیز د ټکس چې دي هغه هم تاسو ته دلته ښکاره کړي. او که چېرته غواړئ دلته تاسو د هغو شکل ورته تغییر کړئ، رنګ د بیکګراونډ ورته تغییر کړئ، ډېر په اسانۍ سره تاسو دغه ټول سیټینګونه دلته ترسره کولی شئ. سمه ده. نو زه راځم دننه ګروپ ته چې په دې ګروپ کې څه دي. لومړی قدم کې تاسو دلته کتلی شئ، وګوره چې دوه ټکسټونه دي، لیکنې دي. دلته تاسو کولی شئ چې دوی ته مثلا یو بیهیویر ورکړئ، د بیهیویر څخه یا د حرکاتو څخه یو حرکت ورکړئ. زه په غیر منظم ډول سره صرف هغو ته حرکات ورکوم. نو تاسو کولی شئ چې هغه ته ډېر منظم ډول سره حرکات ورکړئ. سمه ده. وګورئ کومې لیکنې چې وي په دغه ډول سره او مربوط سیټینګونه یې موږ ویلي وو هغه ټول تاسو دلته ورته ټاکلی شئ. نو وخت ډېر کم وي، که ډېر تفصیلي ډول موږ ولاړ شو نو دغه د محکومې جلسې چې دي دا به ډېرې اوږدې شي، دا کورس به ډېر اوږد شي، لوی به شي. سمه ده. نو وګورئ دلته تاسو که چېرته غواړئ چې بدون له دې څخه لکه دغه کوم رنګ چې وه موږ خو بدون له دې نه چې ګروپ ته ننوځو موږ هلته هم تغییرولی شئ. خو دلته تاسو کولی شئ چې د هغو مربوط نور سیټینګونه چې دي هم دلته ورته وټاکئ. سمه ده. لومړی به تاسو مربوط شیپ سلیکټ کړئ په دغه ډول سره او وروسته که چېرته غواړئ د هغو اوپاسیټي ښکته کړئ، اوپاسیټي ښکته کولی شئ او لویولی شئ. او که چېرته غواړئ چې آوټلاین ورکړئ یا آوټلاین هم ورکولی شئ. نو آوټلاین په دغو شیپ کې به ښکاره نه شي ځکه دا شیپ ډېر لوی دی. سمه ده. په دغه ډول سره اوکې. کوم چې د هغو تکنیس دی هم تاسو ورته ټاکلی شئ. اما کوم تکنیس چې دی یا چېرته پیټ کړم یا یې هم ښکته کړم نو تاسو ته به دلته ښکاره شي ځکه دا شیپ چې دی ډېر لوی دی. سمه ده. که زه دا یو څه کوچنی کړم تاسو ته به آوټلاین هم ښکاره شي او د هغو تکنیس هم. وګورئ په دغه ډول سره تاسو دا هم ورته ټاکلی شئ. او که چېرته غواړئ چې د تکنیس اوپاسیټي ښکته کړئ هم تاسو کولی شئ چې اوپاسیټي یې ښکته کړئ او یا یې ورته لویه کړئ. نو په دغه ډول سره تاسو کولی شئ دلته هم په رنګ کې تغییرات راوړئ. مثلا دغه کوم رنګ چې دی تاسو چېرته په مربوط شي باندې کلیک وکړئ. مثلا زه غواړم چې دا رنګ ورته دې رنګ ته تغییر کړم او تکنیس او اوپاسیټي دا ټول سیټینګونه دلته تاسو کولی شئ چې پخپله ورته وګورئ. سمه ده.
راځو بل شیپ ته په همدغه ډول سره دا کوم بیکګراوند چې نو راځو بېرته شاته دا ګروپونه بېرته کلوز کوو. بیا راځو وګورئ زه غواړم چې دا تاسو ته پلی کړم. وګورئ تاسو کولی شئ چې په هغو کې هر ډول تغییرات چې مو زړه وغواړي په هغو کې تاسو کولی شئ چې رایولئ او خپل د خوښې لیکنې دلته ډېر په اسانۍ سره چې صرف تاسو سلیکټ وکړئ ورته تغییرولی شي. سمه ده راځو بل شیپ ته چې موږ راوړی دی. نو وګورئ بدون له دې نه چې ګروپ ته ننوځئ تاسو کولی شئ چې دلته تغییرات کې راوړئ. اما زه دلته تاسو ته یو څه اضافه کول غواړم، نور تغییرات پکې نه راوړم، هغه تاسو په خپله کولی شئ. کله چې موږ ګروپ راخلاص کړو دلته د هغو ټکسټ مربوط اړوند ساحه ده. که چېرته غواړئ چې تاسو دلته ټکسټ نور ورته اضافه کړئ نو تاسو کولی شئ چې ټکسټ د خپلې خوښې وړ ټکسټ هم دلته ورته اضافه کړئ. یعنې غواړئ چې بدون له دغه ټکسټونو څخه دلته چې درې ډوله ټکسټونه دي تاسو نور ټکسټ هم ورته اضافه کړئ، نو تاسو کولی شئ چې دلته دې ته ټکسټ اضافه کړئ. نو وګورئ زه راځم دلته یو ټکسټ هم ورته اخلم په دغه ډول سره. سمه ده. نو دلته په ډبل کلیک سره تاسو هر ډول ټکسټ چې زړه وغواړئ تاسو یې ورته ټاکلی شئ. د مثال په ډول سمه ده. نو هر ډول ټکسټ چې تاسو وغواړئ ورته ټاکلی شئ. سمه ده. اوس بله مهمه خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو دلته یو حرکت وکړو. د دې ځای څخه تاسو کولی شئ د مثال په ډول سره یو حرکت ورته راواخلئ. اوکې په دغه ډول سره. اوکې وګورئ که غواړئ چې تاسو خپله لیکنه نږدې کړئ نو تاسو له دې ځای څخه کولی شئ له سلیکشن څخه استفاده وکړئ او په دغه ډول سره وګورئ لرنه. سمه ده. اوکې نو خدای دې وکړي چې تاسو د دې نه څه زده کړي وي. نو راځم مربوط بیهیویر ورته را پیدا کوم د مثال په ډول. اوکې وګورئ نو کوشش وکړئ تاسو یو ډول په نظر کې در سره ونیسئ د موخو مطابق ټولو شکلونو ته هغه ډول حرکات ورکړئ. یعنې کوشش مه کوئ چې یو ته یو رقم بل ته بل رقم بیا یو ډول بې نظمي دلته رامنځته کېږي. سمه ده. وګورئ زه دا تاسو ته پلی کوم اما دلته راځم کټ. وګورئ نو په دغه ډول سره تاسو ټکسټ شیپ لوګو هر څه چې وغواړئ دلته ورته اضافه کولی شئ دننه په ګروپ کې یا بهر د ګروپ څخه. خو که چېرته تاسو کار دننه په ګروپ کې وي نو تر ډېره حده پورې به ډېر منظم وي. نو دغه وه د موږ نننۍ جلسه کوم څه چې له دې جلسې څخه پاتې شول انشاءالله په راتلونکي جلسه کې به موږ هغه په تفصیل سره ووایو. نو خدای دې وکړي چې تاسو له دې جلسې څخه یو څه زده کړي وي تر بلې او راتلونکي جلسې پورې تاسو په پاک لاس په ارام کې چلې ولرئ. تل ښاد او اباد اوسئ. خدای پاک.